ویلی نشم خو زړه مې کېږي غېږ کې مې واچوه ساړه مې کېږي ویلی نشم خو زړه مې کېږي غېږ کې مې واچوه ساړه مې کېږي در کې دې جاړم بېنوا مې نه کړې در کې دې جاړم بېنوا مې نه کړې خپله حصه راکړه چې څه مې کېږي او یو ځل د مینې امتحان مې واخله یو ځل د مینې امتحان مې واخله خیر دی بیا مه راکوه که نه مې کېږي او که په سلام یم ورته ستا د مخه که په سلام یم ورته ستا د مخه زه رقیبان څه کوم څه مې کېږي او راشي بېلتون زما او ستا ترمنځه راشي بېلتون زما او ستا ترمنځه ځکه ګیله د نمر خاته مې کېږي او ته که هر څه کړي اصرار داسې نه دی ته که هر څه کړي اصرار داسې نه دی کړم به د وسه که څه ښه مې کېږي ګرانو مینوالو سلامونه قبول کړئ راغلي یو پېښور ته او خوږ ژبې شاعر دروند شاعر صادق اسرار صاحب له راغلي یو نو ملګرو ډېره غوښتنه کوله چې د اسرار صاحب نه پروګرام وکړي نو هغوی له راغلي یو د هغوی سره به ناست یو دا دي غزلې به ترې مونږ اورو نظم به ترې اورو مونږ به ترې خوند اخلو تاسو به ترې خوند اخلئ نو اسرار صاحب ټول نه مخکې سلامونه قبول کړئ السلام علیکم مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ څه به ورته وایئ اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې دومره تکلیف مو کو تر دې ځایه راغلئ او بس یو څو شعر یو نظم به درته ووایم جی ارشاد چې ښکارېږي خلکو ته بیکار لیونی ښکارېږي خلکو ته بیکار لیونی د عشق په کار کې وي هوښیار لیونی ډېر ښه او په ګرمه ځمکه خپې تڼا کې ګرځي په ګرمه ځمکه خپې تڼا کې ګرځي په خپله ځان کې سزاوار لیونی ډېر ښه او ځان له ګرځېږي خپل غرض لټوي ځان له ګرځېږي خپل غرض لټوي خوښ وي د روغو نه ویزار لیونی او په قسم قسم ازمیښتونه راځي په قسم قسم ازمیښتونه راځي مینه کې نوي خطاوار لیونی او ګران رسیدل دي تر منزله پورې ګران رسیدل دي تر منزله پورې په کاڼو لګي تل په لار لیونی او زما شړل د ځان توهین وګڼه زما شړل د ځان توهین وګڼه چا دې شړلې له دربار لیونی او ستاسو کوڅه کې ماشومان ویل ستاسو کوڅه کې ماشومان ویل هغه دې بیا راغلو اسرار لیونی ډېر زیات ښه دی ډېر زیات ښه نظم دی عنوان یې دی شرایطو چې که زما نه منې خو ستا به منم که زما نه منې خو ستا به منم په خوشحالۍ ښه په خندا به منم تا ته چې څه وایې همدا به منم هره خبره خامخا به منم او منم یې ځکه چې دلدار دی ګڼم د زړه سکون د زړه قرار دی ګڼم د خوږې مینې مهربانه زما جانان مې که د ځان جانانه زما او که حقدار نه یم حقدار مې جوړ که ځان له د خپلې غاړې هار مې جوړ که او یا مې غلام که چې په در دې اوسم سحر ماښام چې په نظر دې اوسم او ته ما ته ګوره زه به تا ته ګورم دا ته چې نه یې زه به چا ته ګورم چې زه او ته یو په بل چا څه کوو بدنیته خلک د دنیا څه کوو او په هره خوله دي د نفرت خبرې نه کوي څوک د صداقت خبرې چېرته په شاړه کې جدا به اوسو په خوشحالۍ ښه په خندا به اوسو او بې مینې خلک مینه څه پیژني لکه هندو کلمه نه پیژني او چې مامونه یې بې دلیله مړه که دې ظالمانو بې نظیره مړه که او دې زمانې منصور په دار شهید کو ادبار ادبار کې ابرار شهید کو دې زمانې منصور په دار شهید کو ادبار ادبار کې ابرار شهید کو خو بس یو سوال په عجزای کومه تمه له تانه د یارای کومه او نوره به ټوله مرضي ستا وي پکې دا یو خبره به زما وي پکې که وفادارې بې وفا چې نشي خیال د یارۍ ساته خطا چې نشي او ویره مې دا ده ابس مړ مې نه کړي چې ملامت نه یم پړ مې نه کړي او صادق اسرار سره بدل چې نشي چې په لږ څه مې سر ته غل چې نشي ډېر ښکلی دی مینوالو د اسرار صاحب نن نظم واورېدو خو د هغوی یو بل غزل زما سره لاس کې دی
غواړم چې تاسو ته ډالۍ کوم او تاسو یې واورئ. د ډېرو سینګرانو د خولې نه به تاسو اورېدلی هم وي چې ډېرو سینګرانو ویلی هم دی، خو زه غواړم چې یو ځل تاسو ته زه بیا ووایم څه زه یم داسې څه جانان داسې دی، څه زه یم داسې څه جانان داسې دی، جړه جړه د بس ګزران داسې دی. زه ورته یو کړم هغه بله کوي، زه ورته یو کړم هغه بله کوي، الله ورکړی تریخ زبان داسې دی. او خواره نصیبه یو پوښتنه کوم، خواره نصیبه یو پوښتنه کوم، دا زه یم داسې که جهان داسې دی. او د بل په لمسه داسې کړي را سره، د بل په لمسه داسې کړي را سره، ګمان حرام دی خو ګمان داسې دی. او که تش شو ستړی اسرار ستړی نه دی، که تش شو ستړی اسرار ستړی نه دی، ستا نه بازار شي زما ځان داسې دی. نو ملګرو راځو صادق اسرار صاحب له بیا چې یو غزل ترې واورو، مینوال ته یو غزل په پښتنه مینه سره ډالۍ کړي، نو ډېره زیاته مننه به وي اسرار صاحب. دا کلام دی سړی اله شي سړی چې د سړي په معیار شي سړی، اله شي سړی چې د سړي په معیار شي سړی، خوی چې د سړي لري هماغه سړی وي سړی. او څه په کار عادت وي د چارپایه چې سړی کوي، څه په کار عادت وي د چارپایه چې سړی کوي، داسې سړی نه کړي څه نه څه شعور لري سړی. او هر څه هر څه من غاړه د بل احساس په کار وي لږ، هر څه هر څه من غاړه د بل احساس په کار وي لږ، ستې سړی اخري بل د پاره څه پرېږدي سړی. او ګرانه د بېشانه پردی غم خپلې سینې پورې، ګرانه د بېشانه پردی غم خپلې سینې پورې، مرګ خو هغه مرګ چې بل سړي د پاره مري سړی. او عقل څه شوده دی چې روان وي په مکیز مکیز، عقل څه شوده دی چې روان وي په مکیز مکیز، قربان د لیونتوبه شم منزل ته رسوي سړی. او سخته کې چې مل نشي سړی نه خوای مه ګڼه، سخته کې چې مل نشي سړی نه خوای مه ګڼه، هسې که هر وخت درته خپل ټټر وهي سړی. او لږه خوښه خپله کړه یوه نیمه د بل سړي، لږه خوښه خپله کړه، لږه خوښه خپله کړه یوه نیمه د بل سړي، خیر دی کله کله د سړي خو لږ مني سړی. او سپک پې سړی ښکاري په ابس سړی عادت مشه، سپک پې سړی ښکاري په ابس سړی عادت مشه، خپل سپک پې سړی ښکاري په ابس سړی عادت مشه، سړي ته سړی غوږ شي که د ځانه جوړوي سړی. او قربان د شکر لبشم په زړونو بادشاهي کوي، قربان د شکر لبشم په زړونو بادشاهي کوي، ورک دي شي بخیل سړی د ځانه یې شړي سړی. او سړی چې څه کوي مدام هغه سړی ریبي مدام، سړی چې څه کوي مدام هغه سړی ریبي مدام، او خپله به جړیږي چې بې عذره جړوي سړی. او درون ځان به دې سپک شي د سرکش په درشل مه کښېنه، درون ځان به دې سپک شي د سرکش په درشل مه کښېنه، سړي ته چې سړی وایي هغې سړي لذي سړی. درون ځان به دې سپک شي د سرکش په درشل مه کښېنه، سړي ته چې سړی وایي هغې سړي لذي سړی. او هر سړی مصروف دی، هر سړی نن خرڅوي یو بل، هر سړی مصروف دی، هر سړی نن خرڅوي یو بل، بچ پتی سړی نشي سړی پسې چې شي سړی. او اخیری شعر دی چې پیاز دی وي په نیاز دی وي اسرار خپل واقع سره، پیاز دی وي په نیاز دی وي اسرار خپل واقع سره، څو به د پوله او رسۍ په غاړه ګرځوي سړی. ډېر زیات ښه دی. ملګرو صادق اسرار صاحب من واورېدو او د هغه ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې په دې دومره مصروفه وخت کې، په دې دومره تنګ او لنډ وخت کې هغوی زموږ دپاره دومره ټایم وخوړ، زموږ سره دومره ناسته وکړه، نو ډېره زیاته مننه یې کوو. د کیمرې په شا زموږ یو ورور ناست دی سلیمان خان چې الله دې ژوندی لري راته، ډېر مینه ناک سړی دی، ډېر د کار سړی دی، نو د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. او مینوالو بس د ټول ټیم علم د طرفه سلامونه قبول کړئ. د لوی الله په امان.